طالبانو دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي اجتنبوا تاسې ځان وساتئ اوه شیانو نه هغه اوه شیان چې سړی هلاکوي الموبقات هلاکوونکي صحابو پوښتنه وکړه د رسول الله نه چې هغه اوه شیان کوم یو دي چې سړی هلاکوي نو رسول الله سلام ورته ویلې الشرک یو دا ده چې شرک به نه کوې نو الله دې مونږ له شرک نه وساتي او بل دا ده والسحر سحر طالبانو دا بلم چې دا له هغه اوه شیانو نه چې انسان هلاکوي هغه سحر ده اوس خبره دلته دا ده چې په سحر باندې لږ بحث کوو سحر حقیقت لري او کې نه لري د معتزله رایه دا ده چې سحر حقیقت نه لري او یو بل په اهل سنتو کې استرابادي په نامه یو عالم علما نقل کوي د ده رایم دا ده چې سحر حقیقت نه لري صحیح خبر دا ده چې سحر حقیقت لري رښتیا حقیقت لري ممکن ده کېدلی سي قرآن او حدیث په دې باندې شاهد الدال او دلیل ده چې سحر حقیقت لري سحر عایشې رضی الله عنها ته یوه ښځه راغله علامه ابن الحجر الهیتمي الشافعي الزواجر عن اقتراب الكبائر په دې کتاب کې ترېنه نقل کوي ښځه راغله عایشې رضی الله عنها ته عایشې رضی الله عنها ته وایي زه خپل وخ وتړمه دا ماته جایز ده که نه ان علقت بعیري که زه مې خپل وخ وتړم ماته جایز ده که نه نو عایشه رضی الله عنها په خبره پوه نه سو ورته ویلې و جایز ده درته وخ دې وتړه هغې ښکې تړل ښیي نو پوه نه سوله طالبانو تړل یې دا مطلب و چې له نورو دا ښځه ساحره وه دا ښځې سحر زده و د دې ښځې دا مطلب و چې زه دا خپل میړه وخ یې نه ښوده طالبانو خپل میړه یې ښوده چې زه مې دا خپل میړه له ښځو نه وتړم که نه داسې سحر پې باندې وکړمه چې هېڅ ښځو ته راتګ نسي کولی جمعه نسي ورسره کولی عایشې رضی الله عنها ورته ویلې نه دا ناروا ده حقیقت لري طالبانو کولی سي داسې چې ساحر راجیګ سي او سحر وکړي او دا سحر داسې شکل باندې وکړي چې یو سړی وتړي معامله نسي کولی طالبانو دا بالکل ممکنه ده کېدلی سي تاسې په خبر پوه شولئ